خاپري نغمه څنګه د طالبانو په څنګ کې ودرېده او ولې یې له هغوی څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبانو خاپري نغمې ته په حکومت کې د کومې عهدې وعده ورکړې ده. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. له څه موده راهیسې خاپري نغمه د افغانستان په ځینو تلویزیوني خپرونو کې میلمه وي او تقریبا په هره خپرونه کې دا د طالبانو صفت کوي او له خلکو څخه هم غواړي چې د طالبانو او دې نظام ملاتړ وکړي. لکه څنګه چې خاپري نغمه د افغانستان د پښتو ژبې یوه مشهوره او تکړه سردرغاړې ده. د طالبانو په راتګ یې هغوی ته یوه سندره هم ډالۍ کړه چې په هغه سندره کې له طالبانو څخه د ښځو او نجونو د تعلیم او د کار غوښتنه کړې وه او یو ځل د یوې خپرونې په واسطه له ملا برادر څخه په ډېر مینه او محبت غوښتنه کړې وه او ملا برادر ته یې ویلي وو چې ملا برادره له تا نه مې قربان کړې په افغانستان کې دا د نجونو مکتبونه را خلاص کړه او نجونو ته د کار زمینه هم برابره کړئ. خو اوس په سوشل میډیا یو خبر چلیږي چې طالبانو خاپري نغمې ته د طالبانو په حکومت کې د یو وزارت وعده هم ورکړې ده او کیدای شي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو ځای شي او طالبان هم په حکومت کې خاپري نغمې ته غټه عهده ورکړي. له خاپري نغمې نه وروسته د افغانستان یو بل دري ژبی سندرغاړی امیرجان صبوري هم له طالبانو سره لیدلی دي. له هغوی څخه یې ملاتړ اعلان کړی دی او له خلکو څخه یې هم غوښتي دي چې د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ وکړي او ویلي دي چې په ډېر وخت بعد په افغانستان کې یو داسې نظام راغی چې په هغه کې د افغانانو وینه ودرېدله او د هغوی عزت ساتلی دی. نو هر افغان مجبور او مکلف ده چې د دې نظام ملاتړ وکړي. ملګرو تاسو د خاپري نغمې او امیرجان صبوري د دې اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.